د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی لا یا لام. لا یا لام د پښتو په تورو کې 34 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 34 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د لام توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، د هغه شی چې له پورته نه ښکته راغلی او بیرته چپ خواته تاو شوی او لږ بیرته پاس تللی، دا راښیي چې لام توری داسې لیکل کیږي. د لام توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د لام توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، لام توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، لمر او ترې لاندې لو لیکل شوی دی. دا ګورئ، د لمر په نوم کې یو ځلې او د لو په کلمه کې هم یو ځلې د لام توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د لو په کلمه کې د لام توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی. لکه لو، لکه خندل، لکه لښته، لکه للمه، لکه امیل. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي. لکه لمر. شاباس. اوس مو چې د لام د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د لام توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د لام توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم لام توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د لښته په کلمه کې. دریم لام توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د للمه په کلمه کې. څلورم لام توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د امیل په کلمه کې. اوس دا ګورئ، لام توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، لمر او ترې لاندې لو لیکل شوی دی. دا ګورئ، د لمر په کلمه کې یو ځلې د لام توری په سر کې د میم له توري سره تړلی راغلی دی. د لو په کلمه کې هم یو ځلې د لام توری په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې لمر رسم شوی دی. پوهیږئ چې لمر یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د لمر انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د لمر د کلمې لیکل یاد کړئ. د لمر کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. لام، میم، ری. توري چې سره یو ځای شي نو لمر لوستل کیږي. دا ګورئ، د لو کلمه هم له 2 تورو نه جوړه شوې ده. لام، واو. د لمر او لو په کلمو کې مو د لام توري لیکل ولیدل. اوس به د لام توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي. د لام کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا د لمر سترګه ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د لام توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا د لمر سترګه ده. لمر هر سهار راخیږي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ.
شاباس. په هر هغه لام توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د لام توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ لام توري پر سر لام توری ولیکئ چې د لام توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د لام د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د لام توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. لالا لو کوي، غنم په لور ریبل کیږي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د لام توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه لام توري مو قلم کېښوده چې زیړ رنګ لري. دلته هر لام توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. 2 لام توري د لالا د کلمې په سر کې د الف له توري سره یو ځای راغلي. 1 لام توری د لو د کلمې په سر کې د واو له توري سره یو ځای راغلی. 1 لام توری د لور د کلمې په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. 1 لام توری د ریبل د کلمې په پای کې د بې له توري سره تړلی راغلی دی. لالا لو کوي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي غنم په لور ریبل کیږي. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې لالا لو کوي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه غنم په لور ریبل کیږي د جملې په سر ولیکئ. لالا لو کوي، غنم په لور ریبل کیږي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا د لمر سترګه ده. لمر هر سهار راخیږي. لالا لو کوي، غنم په لور ریبل کیږي. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر لام توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا د لمر سترګه ده. لمر هر سهار راخیږي. لالا لو کوي، غنم په لور ریبل کیږي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ
چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د لام توری لیکل شوی دی. د دې هر یو لام توري د پاسه لام توری ولیکئ. کله مو چې هر لام توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا د لمر سترګه ده. لمر هر سهار راخیږي. لالا لو کوي. غنم په لور ریبل کیږي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې لام توري تمرین وکړئ. د لام توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي لام توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا د لمر سترګه ده ولیکئ او په توره کرښه لمر هر سهار راخیږي ولیکئ. د لام توري یوازې شکل لیکو. د لام توري په سر کې شکل لیکو. د لام توري په منځ کې شکل لیکو. د لام توري په پای کې شکل لیکو. دا لمر سترګه ده. لمر هر سهار راخیږي. لالا کوي. غنم په لور ریبل کیږي. د لام توري یوازې شکل لیکو. د لام توري په پای کې شکل لیکو. دا لمر سترګه ده. لالا کوي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د لام توري شکلونه لکه خندل، لښته، للمه، امیل. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: لمر، لو، خندل، لښته، للمه، امیل، سترګه، هر سهار راخیږي، لالا لو کوي، غنم لور ریبل کیږي، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور.
له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده lls@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.